صدقه الفطر چې موږ تاسو وته سرسایه وي. سرسایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر دا لازم کړ دا په چا باندې صاع من تمر او صاع من شعير یو اوګه دا کجوري یا یو اوګه وربشي علی العبد والحر غلام او په آزاد باندې والذکر والانثى په سړی او په خزی باندې والصغير والكبير او په وړو کې او په لوی باندې من المسلمین د مسلمانانو چې مسلمان یې هغه باندې لازمي کړی دا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه حکم کړی دی چې اختر پر خلق جمعه ترازی عیدګاه ترازی اختر مزدا دغه نه مخکې دا ادا کړی شي. صدقه الفطر لپاره درې شرطونه دي. اورنۍ شرط دا دی چې سړی مسلمانی که سړی کافر دی دغه صدقه خو قبول نه دغه الله قبول نه بغیر د ایمان نه هیڅ عمل نه قبلېږي. دویم شرط وردا دی چې آزاد وي غلامان دې زمانه کې شته نه. او دریم شرط وردا دی چې صاحب نصاب وي. صاحب نصاب زکات مخکې ما روزه نه مخکې بیان کړو څلور مارونه دي هغه سره صاحب نصاب کیږي. لیکن روجی لپاره د سرسایه لپاره 15 مارونه دي. زکات لپاره څلور دي سونا او چاندی نقد روپے مال تجارت دا څلور قسم مالونه دي. او سرسایه لپاره 15 مالونه دي چې دا څلورونه علاوه یو بل هغه دادي چې ستا کور کې ستا ملکیت کې چې ستا د ضرورت د څومره زیات شي دغه شاملې په دغه نصاب کې چې دا نصاب ته رسېږي نه رسي. یعنی ستا کور کې د یو جوړه زیاتې کپړې دي هغې قیمت به لګوي دا زه خرڅوم په څومره به خرڅ شي. ستا کور کې داسې لوښي ته اغوستې دي چې کال لاړو هغه استعمال نه شلو. او ستا په ملکیت کې دي یا د زنانه په ملکیت چا ملکیت کې چې وي هغه کس به خپل حساب لګوي پوره کال کې هغه استعمال نه شلو. څلور موسم لاړل غم پکې راغی خادي پکې راغله لوښي نه استعمالېږي دا د ضرورت نه زیات دي. یا بسترې دي هغه کې مېلمانه راغله غم خادي شله هر څه شله کنه دا بسترې نه استعمال شوي دا کټونه نه استعمال شوي دا د ضرورت نه زیات دي لہذا د دې قیمت به لګوئ. په کورونو کې دننه په دیوالونو ته لوی لوی سنتیان چې کوم دي هغه لګولي قیمتي یا قیمت کله کله په زرګاونه هم بروي دا د ضرورت نه زیات سامان دی د دې قیمت به لګئ. دغه شان ته ټوکې لګېدلي د هغې قیمت به ولګئ. ضرورت نه زیات چې هر هغه شی دی هغه به ته ولګئ که د دې قیمت نن ورځې هغه 70,000 روپو ته رسي د دې 15 شیزونو تا که سونه ده چاندي ده نقد روپۍ دي مال تجارت دی او دا 5 شیزونه ورسره شامل کا د دې قیمت 70,000 روپو ته ورسېده نو ته صاحب نصاب او ته صاحب نصاب شلې نو لہذا تا باندې صدقه فطر لازمي ده. دا ستاسو د ضرورت نه زیات دي. یو سړی 6,000 روپۍ درخوا اخلي ضرورت باندې ولګوله ختمه شه دمره نشته دی. یو سړی 15,000 روپۍ میاشتې ځانه جمع کوي او دې څخه ظاهره باندې غریب ښکاري لیکن بینک کې ورڅخه شته دی صاحب نصاب دی د باندې چې کوم دی هغه سرسایه نه کېږي نه پې زکات کېږي. یو سړی داسې دی هغه 2 کوټې دي یوه کوټه خپل ضرورت لپاره ده بله زیاته ده د هغې قیمت به پکې هم لګوي. لیکن که هغه یې کرایه باندې ورکړ ده د بل څه آمدن نشته دی دوکانونه یې اخیستي دي هغه یې په کرایه باندې ورکړ دی بل څه آمدن نشته دی نو بیا هغه ضرورت کې شامل دی د هغې آمدن به بیا شاملي د هغې قیمت بیا لګولو ضرورت نشته دی. ګاډي دي 2 ګاډي دي یو ضرورت لپاره دی بل ضرورت نه زیات اسې ولاړ دي د هغې قیمت پکې لګئ. کور کې 2 موټر سایکلې ولاړ دي یو ستا ضرورت دی بل څانه اسې ولاړ دی د هغې قیمت پکې لګئ. نو هر هغه شی چې هغه د ضرورت نه زیات دی هغې قیمت به ولګوئ. دا 70,000 روپو ته ورسېده نو بیا تا باندې سرسایه لازمي ده. اوس زکات کې او دې نصاب کې فرق یو خدا دی چې هغې کې 4 مالونه دی کې 15 دي. بل دا زکات لپاره کال شرط دی چې کال په وخت د پسته به تعالی تا څخه بیا عمره نصاب ورو تا باندې زکات فرض دی. صدقه فطر باندې دا فرض نه دی بلکې دا چې تا مالک نن مالک شلې نو تا باندې د اختر په ورځ باندې ته مالک شلې د سهار خطونه مخکې تا باندې دا الله تبارک وتعالی طرف دا لازمي شي ده دا سرسایه به ته ورکوې.